د قرض یو ډیره ضروري مسله ده. که چیرې یو انسان چاله قرض ورکړي د درهم په صورت کې یا د نانیر ورکړي یا چاته تومن قرض ورکړي، آیا وس به دی برته د هغه سړي نه درهم وصولوي قرض یا به تومن وصولوي؟ نو دا ډیره ضروري مسله ده. دا ویډیو مخته در سره شیر کړي د ثواب په خاطر باندې. زموږ د واتساپ په ګروپ کې یو مسله چاپشتلې وه چې مولوي صاحب ما یو کس ته د افغانستان یو کس و چې هغه ته ما درهم ورکړي وو په طور قرض. نو اوس زه چې د هغه نه د مطالبه کوم، غوښتنه کوم چې ما ته خپلې پیسې واپس راکړه، 1000 درهم مې درکړي وو، هم 1000 درهم مې برته واپس راکوي. نو هغه ما ته وایي چې نه تا ما ته 1000 درهم راکړي وو یو کال مخکې، نو د هغو کال مخکې چې څومره افغانۍ پیسې جوړېدې د 1000 درهمو، هماغه پیسې تا ته زه د افغانۍ پیسې درکوم. نو مسله د ما څه مسله وپوښتله چې اوس مولوي صاحب زه د ده څخه د یو کال مخکې چې کم ریټ و کم قیمت و د 1000 درهمو، اوس د هغه افغانۍ پیسې وصولي کم که 1000 درهمو اوس ځینې واخلم. نو ما ورته ویل چې مسله داسې ده چې کله په کومه کرنسي کې تا چاله قرض ورکړي، کومې پیسې چې تا چاله قرض ورکړي، هم هغه پیسې هم هغه کرنسي کې به ته برته د چانه قرض وصولوي. دغه کس چې تا 1000 درهم دته پیسې ورکړي وي، اوس به دی برته ته د قرض ادا کولو په وخت کې به 1000 درهم درکوي. که چیرې 1000 درهم نشي درکولی، د اوس وخت چې د 1000 درهم کم قیمت دی، که افغانۍ درکوي که پاکستاني درکوي، د 1000 درهمو چې کم پیسې جوړېږي افغانۍ یا پاکستاني، هم به دی تا ته دغه درکوي. که چیرې 1000 درهمه نشي درکولی، د 1000 درهمو قیمت چې دی کوم پیسې چې افغانۍ یا پاکستاني جوړېږي